ورځ تر بلې ګرمي کېږي، شینګیا ښه خوند کوي. اوس د درختې داسې باد ښوري، داسې یخ هوا ځینې راوځي، ډېر خوند کوي. کې به کښېنو، دلته ښه خوند کوي. دا وینې تاسو ته نږدې راته دغه ښایسته چوک دی، ښه ګلان دي. دا دی کښېنستلو. دې خواته دا منظره ده او دې خواته بیا دا منظره ده ښایسته. رسونو بالا د روژه مات وخت دی او په اسمان کې ځای ځای وریځ پیدا سوله. وینې رستورانټونه ټول پر دغه ساحه دي، دودان پورته کېږي لږ لږ. وینې دلته هم داسې د خوراکو اعلانات شروع دي. وینې سلامونه، ستړي مه شئ، روژه م په خیر. خدای دې وکړي چې تر دې مهاله دا روژې په خیر در باندې تېرې سوي. نو پر موږ هم ورځ تر بلې ګرمي کېږي، نو نسبت اولو ورځو ته ډېر هوا ګرمه سوې ده. بیخي دا وخت د سړي ګرمي کېږي چې راووځي. نو موږ هم راوتلي یو. دا چې چیرې ځو را سره پاته سئ. نو دا د خوړو په ساحه کې شاوخوا یمه، د باغ په واره بالا چې هوا ګرمه شي دغه شینګیا ښه خوند کوي. اوس د درختې داسې باد ښوري، داسې یخ هوا ځینې راوځي، ډېر خوند کوي. لمر هم داسې لګېږي، سړی بیخي په عذاب کې. نو غواړم چې یو داسې یو ځای ودرېږم چې لږ سایه او یخ باد دغه فواره ورته وایاست، په دې چوک باندې بېرته راوګرځېدلمه. پرون په دغه ساحو کې موږ یو ځای ناستو. دلته نه کښېنئ. خپل ځای ته ځو. خپل ځای. ښه څنګه ښایسته ګلان دي. وینې شبوي. پر کوم ځای؟ پر دغه ځای یا خواته به دننه کښېنو، هغه ښه یخ هوا یې په هغه ځای کې. دلته په دغه ځای کې به کښېنو، دلته ښه خوند کوي. دا وینې دلته چې یو ورځ دغه و، نو داسې ځای مې راوخېجوی چې پرون هم موږ دلته ناستو په دغه ساحه کې. ارزي د خیره سر چې تاسو ته نږدې راته دغه ښایسته چوک دی، ښه ګلان دي. او دې خواته خو نو دغه سړک ته معلوم دی سیده کابل جادې ته تللی دی. هغسې پسې د غره خواته ډایرکټ تللی دی. نو چوکۍ رااخیستی سې. دغه ساحه کې پرون هم موږ ناستو، ډېر ښایسته داسې زړه خلاصی ځای دی. وینې کې تک شنم نه دی چې خو بیا هم د هغو نه د پسرلي مینه په ما کېږي. دا دی کښېنستلو. دې خواته دا منظره ده، وینې او دې خواته بیا دا منظره ده ښایسته. بانا وانا زما هم زړه غواړي چې د باندې سړی روژه ماتونه شروع کړي. د روژه ماته بعد چې لمر ولویږي په داسې ساحه کې چې داسې یو ګړی ځان ورته واچوې، ډېر ښه خوند کوي. نو چې مازدیګری کېږي کرار کرار خلک هم سره ډېرېږي. زویان ادرکه سوله، زویا پسې راغله، نارې ورته ومه، غږ نه کوي چې څه سوله ونه کړه. ذکرا خو بیخي ول زه له موټره نن راشور کېږم، په موټر کې ده. زویا دلته اخته وله، یو دم ورکه سوله چې څه سوله. نه معلومېږي چیرې تللې ده. هغه د وینې را روانه ده، چیرې کړل دی داسې ورته وګورې. بیخي په سترګو نه معلومېږي. هغه د لګیا د وینې په یو شي باندې. زه پسې وګرځېدم، دغه شاوخوا ساحه مې ټوله پسې وغوښتله، دغسې ولاړم. دا نو ماشومان دغه کیسه ده چې راولیم ورسره اریان یې، که نه راولیم اریان یې. که راولې په ستړی به یې چې موټر یې ونه ویو، په یو شي ځان خوږ نه کړو.
او دغسې وضعیت شو نو تقریبا لمر په ختمېدو دی. یو 15 دقیقې یا 20 دقیقې به پاتې دی. دغه د بازۍ کوي زویا او ذکره. نو بالا مو اراده ده چې یو ګړی بعد له دې ځایه ولاړ شو چې موږ ځان رسوو. باید چې موږ ځان رسوو نو بالا د روژه مات وخت دی او په اسمان کې هم ځای ځای وریځ پیدا سوله وینې. نو که په دې روژه کې باران وشو ډېر خوند به وکړي. اول ماپښین نو مازدیګر چې موږ راغللو بیخي شی نه و دلته. اوس نو بالا وخت د روژه ماتو دی، بیروبار ډېر شو. نو ځو به د دې ځایه د خیره سره. پر شا روان یم نو کاټ کوي بالا به ځو له خیره سره. صحیح دی؟ کومه لار دې بوځمه. دا ځای خو هم تا ته ښه خوند درکوي. دغه ګلان چې دی او دا ښایسته ښایسته چمبیلي ګلان دي. دا ګلان در ښیم د ښایسته د چمبیلي ګلان وینې. لمر بیخي ستنه وینې. ښایسته د روژه مات ځای و. بابا سمه ده له خیر سره په اخري روژه به د باندې روژه مات وکړو. ښه د باندې به کله نور روژې سرخان باور کو والا به اذان ته انتظار کوو او چې اذان وسي بالا به روژه ماته کړو. صحیح دی؟ تقریبا 22 که 21 منټه داسې شاوخوا پاته وو مخکې. نو اوس به نو 18 دقیقې پاتې وي انشاءالله. ممکن یې لمر خو بیخي ستنه. لمر پر دغه ساحه لویږي نه معلومیږي. موږ هم ځو د دوکانو خواته ځو چې یو شی مې راواخلو. دغه د راورسېدلو د روژتیانو دغه ته مرکز ته جلبۍ، سمبوسې، پکوړې، کندوز کباب، رستورانټونه ټول پر دغه ساحه دي. دودان پورته کېږي لږ لږ وینې. نو د دې د کباب په زه تاسو ته څه ووایم، ما خو یو 2-3 وارې خوړلی دی، پښیمانه کړی یم ورباندې. دلته هم داسې د خوراکو اعلانات شروع دي وینې. دغه رستورانټ یا هوټل کې مې ورځ بریاني وخوړه، خوند یې نه وله. او بریاني مې په زابل کې وخوړه، ډېره خوندوره بریاني وه. داسې خوندوره بریاني چې بیخي ما په افغانستان کې مې نه ده خوړلې. بیخي خوندوره بریاني وه په زابل کې. بېرته راوګرځېدلم پر دا اوله فواره باندې. هغه مخامخ وینې دا کندهار بریاني ده. دغه او دغه مشهوره بریاني ده په کندهار کې.
خاص د روژه مات وخت دی کندهار عینومېنه اوله فواره د ښاره څه څومره موټران را روان دي وینې دا ټول له ښاره راځي هغه د ذکرا د میږي اعلانات ورکوي دا نو ټول هغه لبنیاتو سټورو دغه شیانو باندې دا وخت خلک ډېر یې ودرېږم دلته نو موږ له خیره سره راورسېدو کور ته تر سبا نو ښه وخت ته الله په امان